د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه. ستړي مه شئ. پاکستان کې د چاودنې له امله 7 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پاکستاني پولیس وایي د بلوچستان ایالت په خزدار ښار کې د یوې چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پاکستاني پولیس وایي نامعلومو کسانو په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي او بیا یې له لرې په ریموټ چاودنه ورکړې ده. ځینو سرچینو د ژوبلو کسانو شمیر تر دې زیات ښودلی دی. عیني شاهدان وایي پیښه کې وژل شوي کسان ولسي وګړي دي. پاکستاني رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله ویلي چې چاودنه په یو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه کې هغه مهال وشوه چې ګڼ شمېر خلک د اختر لپاره په سودا اخیستلو بوخت وو. تر اوسه پورې دا نامعلومه ده چې دغه برید چا او کومې ډلې کړی، خو پولیس وایي چې په دې اړه یې پلټنې روانې دي. درنو لیدونکو، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، هیله د چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ولرئ.